ټول ماړه سول. ورونه دا ډېر خوند لري. ګورې تاسې به مخ سوي له داسې حالاتو سره. یو وخت کې د همدغه موافق ماته یو قصه رایاد شوله. تېر کال موږ تشکیل وکړه. تشکیل مو کوو، په یو لاره کې تللو. موږ یو ځای ته لاړلو، دغه حکومتي ساحه وله، لاندې د فوج کیلې وجوینه وه، خلک ډېر بې اعتماده خلک ول. موږ نه لاره غلطه شوه، باید موږ په شپه کې له دغه ځای نه تېر سوي وای. نو موږ په دغه ورځ باندې هم ډوډۍ نه وه خوړلې. چې کله موږ ویله چې په شپه کې له دغه ځای نه تېر سو، شپه هم دغلته راباندې لاره راسته ورکه شوه. په دغه غره کې شپه دغلته پاتې شوله. ملګرو ویله چې مزل نه سوه کوی، کوم رهبر چې له موږ سره و. په همدې غره کې به پاتې کېږو، وړوکی ځای و. دلته به پاتې کېږو چې سبا ورځ شي رڼا چې زه په د رڼا کې ورځ وګورم، زه لاره پیدا کړم. بیا به سبا ورځ هم همدلته موږ په دې غره کې تېروو. سبا سي بیا شپه سي بیا به تېرېږو. ملګري سخت وږي یم او ډېر سخت یخه هم و، منی و. نو بس ومو منل ورسره، بس دغلته ماتل سولو. کله چې ماتل سو ورونو دومره سخت یخ و، باران هم بیا شروع کړله. چې د ملګرو هغه یخ چې ما ولیده چې حتی بعضې داسې ملګري وه چې دغه د باران نه د ونو بېخو ته کېناستل، خو باران بیا هم ورباندې کېده. یعنې ما خپله د بعضو ملګرو زړه کره کره اورېده د یخ له لاسه چې زړله. وره مم نه سوی بلوی، ځکه د دښمن ساحه وه. نو چې کله سهار سو، ورځ مو دغلته تېره کړله، شپه هم دغلته تېره کړله، ورځ هم دغلته تېره کړله. چې کله سبا سو، نو دغه مو ذاتي دویمه ورځ د ملګرو هېڅ شي نو خوراک یې نه و کړی. نو چې کله سبا سو، سبا ورځ مو هم دغلته تېره کړله. لاره یې وکتله، نو ویې چې ماخوستان به بیا له دې ځایه غره نه کښته کېږو، ماخوستان به په دغه علاقه باندې تېرېږو. نو چې کله ماخوستان سو، ماخوستان نه دغه ځای نه کښته سولو، بیا مو مزل شروع کړ. دغه علاقه کې باید موږ شپه کې تېر سوی، شپه کې دغه ځای نه تېر سولو. خو ډېر تېز مزل مو ملګري، ډېر سخت ستړي هم ونه. سهار د اذانو ټیم کېده چې له دغه ځای نه رښتیا اذانو ټیم لا نه و، 2 بجې یا 2:30 بجې شاوخوا وې چې له دغه غره نه دغه اوارې ځمکې نه موږ دا بل غره بېخته زغتګی سیخ سولو. نو دغلته له کېناستلو، ارامه مو کړه. دغلته مور هم بل کړه، ملګرو ځانونه ګرم کړله، یو څه ارامه مو کړه. بیا مو ذاتي له دغه ځای نه مزل شروع کړه. سهار اذانونه کېدله چې دغلته پاس بېرته غره ته وختلو. ملګري دومره سخت وږي وله، دومره سخت وږي وله چې یعنې بیخي نور ذاتګی مزل نه سوی کوی. نو 2 ملګري ډېر سخت سوبلو چې وایي بیخي تلی نه سو. نورو ملګرو داسې نیولې وې، ډېر کمزوري هم وله. یو له هغو نه زه خپله وم. نو چې کله دغه غره سر ته وختلو، چې وم کتل دغلته داسې یوه خیمه غوندې ولاړه وه. اوله ملګري ډېر سخت ورخطا سو، غیر وایي کمین نه وي، فوج نه وي. ملګري ځای په ځای کېناستل. لیزر اصل کې ما سره و، خو ما بل ملګري ته ورکړی، ما نه سو وړلی. بل ملګري لیزر واخیسته، خواته څنګ ته سو. لیزر کې ډېر کته یو سړی راووت دې خواته او داسې طرف ته. چې ویې کتلو کوچیانو نه، د کوچیانو خیمه وه. غږ یې پرې ور وکړه، نور ورغللو. چې ورغلو، په دا ټول غره کې د غره په سر کې دا دومره که هوار ځای و، دغلته د خیمه پکې جوړه کړې وه. نور ځاتې هېڅ شي هم نه و پکې، بل څوک هم نه، نورې خیمې هم نه وې پکې. دومره سخت ورته خوشحاله سولو، دومره سخت خوشحاله سولو. بیا فرش راوړ، فرش یې راته هوار کړه، اور یې راته بل کړه. ډایرکټ لاړه، غټې وریځې یې راپخې کړې، ډېرې پرېمانه وریځې هم راپخې کړې، سختې ووهلې، وم خوړلې. نو دغه ځای ته چې کله ورسېدلو، ما ته دغلته هم دغه د ام معبد قصه راپه یاد سوه. بیا مې ملګرو ته وم کړله.